اوس در باندې هسې زه بدنام یم اوس مهرباني وکړه یاري وکړه او مینه کې د سر بایلل واجب ګڼم دغه جواري وکړه یاري وکړه او بیا که رقیبانو ځورولې ته غږ پر ایوبي وکړه یاري وکړه د ورک لالونه ادبي خپرونې ډېرو قدرمن لیدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ امید لرم چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي قدرمن لیدونکو د شعر او ادب مینوالو په نن ورځ ادبي خپرونه کې راسره ګران او خوږژبی شاعر مشر شاعر ښاغلی سید فاروق شال صاحب راسره مېلمه دی نو له ده څخه به خواږه شعرونه اورو ژوند به یې پوښتو کوشش کوو چې د شعر او غزل په اړوند هم یو څو پوښتنې ورنه وکړو شال صاحب د ورک لالونو په ادبي خپرونه کې درته پښتانه مینه ښه راغلاست او هرکلی به م ستړي مه شئ مننه تاسو نه یوه نړۍ مننه چې زه مو راوختم او یو څو دقیقو دپاره چې تاسو سره مرکه وکړم قربان مو شم زه به مخکې نه تاسو ته خپل ځان در وپېژنم مهرباني نوم مې سید فاروق دی تخلص مې شال دی په قاب سادات یم او د کونړ اوسېدونکی ډېره زیاته مننه شال صاحب ډېر زیات خوشحاله یم چې نن دې په خپرونه کې راسره لرم نو شال صاحب د خپرونې په لومړیو کې به یو غزل درنه واورو ولې نه ارشاد دغه شی چې بیا مې زړه دلداره د وصال لمنه ونیوه بیا مې زړه دلداره د وصال لمنه ونیوه نن مې ستا دپاره د دلال لمنه ونیوه څومره علي څومره زبردست بیا د تورې زلفې تورې سترګې راته یادې شوې او ځکه مې په خیال کې ستا د خیال لمنه ونیوه واه ډېر علي او لاړمه سهرا ته لالهنده سرګردانه وم ځکه خو مې رب ته د خپل سوال لمنه ونیوه واه دا باید بیا اورو لاړمه سهرا ته لالهنده سرګردانه وم لاړمه سهرا ته لالهنده سرګردانه وم ځکه خو مې رب ته د خپل سوال لمنه ونیوه څومره زبردست او عشق دی که جنون دی نه پوهېږم چې ولې مې عشق دی که جنون دی نه پوهېږم چې ولې مې ښکلې محبوبات ته د دیوال لمنه ونیوه واه ډېر علي او مات شولو منګی د پیغلې بیا د مینې لوبو کې مات شولو منګی د پیغلو بیا د مینې لوبو کې او ځکه په زاروی د کلال لمنه ونیوه ډېر علي او تورې ښکلې سترګې په اوښکو باندې سرې کړلې تورې ښکلې سترګې په اوښکو باندې سرې کړلې او ناوې په ژړا کې د رومال لمنه ونیوه واه څومره علي څومره زبردست نو او آخري چون دا شعر لږ به کیدای شي اوږده مې خو نور مې ذهن کې دی خو آخري بند داسې دی چې تو ګوره سید فاروقه د یار زلفو ته چې څه کوي ګوره سید فاروقه د یار زلفو ته چې څه کوي او تورو ګورو زلفو د جال لمنه ونیوه نو چې کله ما دا شعر او سټیج نه کته شم خو ما نور کتلي نه دي صرف د خلکو تشویق مې اورېدی او چکچکې مې اورېدي نو چې راله ما ته وایي چې ما نه خو اوس هم خو شعر وي او ته چې زه په شعر نه پوهېږم نو دا د 1918 کال کې دا شعر ما ویلی نو ډېره زیاته مننه شال صاحب ډېر زبردست و ډېر خوندور غزل و امید لرم چې د مینوالو به هم پرې ادبي تنده ماته شي نو شال صاحب راځو دې ته چې څومره وخت کېږي تاسو د شعر ډګر ته راغلي زه خو داسې یم چې د 1950 کاله په دې خوا زه شعرونه لیکم نو نه 55 نو هغه وخت کې زه ایله د شپږم ټولګي زده کوونکی یم چې ما په شعر لیکلو پیل کړی ډېر ښه خو تر اوسه د ځینو مشکلاتو یا ځینې وجوهاتو له امله ما زه نه یم توانېدلی چې خپله یوه ټولګه یو کتاب چاپ کړم خو نورو اخبارونو مجلو کې شعرونه چاپ شوي دي مشاعرو ته هم ډېر تللی نو شال صاحب موږ هم دا امید لرو چې ستا ټولګه زر چاپ شي او داسې یو زمینه ورته مساعده شي چې ستا ټولګه چاپ شي او تر مینوالو پورې ورسېږي نو شال صاحب پوښتنې به کوو او غزل به درنه اورو نو د خپرونې دې برخه کې بیا هم یو غزل اورو ولې نه زه به بیا هم تاسو ته یو غزل دی هغه به تاسو ته ووایم غزل داسې دی چې وایي زما په زړه کې درنه یاره یوه ګیله پاتې ده زما په زړه کې درنه یاره یوه ګیله پاتې ده کړو به خبرې له خو شپه ډېره اوږده ډېر علي ډېر زبردست ته خو به نوی یار پیدا کړې نوې مینې سره ته خو به نوی یار پیدا کړې نوې مینې سره زه د زوړیار یم زما مینه لا زړه پاتې ډېر علي ډېر زبردست زه خو نفرت او دومخي له سره نه پېژنم زه خو نفرت او دومخي له سره نه پېژنم
نیت او زړه صاف لرم زما دغه خاصه پاتې ده. څومره زبردست. او بهر نړۍ کې ګورم پیغلې سینګار کړي ګرځي، بهر نړۍ کې ګورم پیغلې سینګار کړي ګرځي او د وطن پیغله مې له هغسې ساده پاتې ده. اخی دا باید بیا اورو شال صاحب. بهر نړۍ کې ګورم پیغلې سینګار کړي ګرځي د وطن پیغله مې له هغسې ساده پاتې ده. ډېر عالي، ډېر زبردست. او لمره زرمره ښکاره کېږه چې ګلان ویده دي او د سهار پرخه په ګلونو لا پرته پاتې ده. څومره زبردست. څنګه له خوانه مې تېرېږي د پردو په شانې روی دې وینم چې تر اوسه بېګانه پاتې ده. خدای پښتون لري کامیابه د ژوند هر ډګر کې. خدای پښتون لري کامیابه د ژوند هر ډګر کې. زه یم پښتون ځکه مې مینه پښتنه پاتې ده. ای ډېر عالي، ډېر زبردست. او انسان ته ګوره مظالم شلو قتلونه کوي، انسان ته ګوره مظالم شلو قتلونه کوي، ما سید فاروق سره زړه کې ویره اندېښنه پاتې ده. ډېر عالي، ډېر زبردست. شال صاحب بیخي عالي، ډېر زبردست غزل و. ډېره زیاته مننه کوم. نو شال صاحب یوه پوښتنه هغه ده چې زده کړې مو څومره کړي دي؟ زده کړې خو ما تر 12م ټولګي نه فارغ وم، بیا نور وروسته زده کړې مې د ژورنالیزم فاکولته کې کړي دي. ژورنالیزم فاکولته مې ویلې ده. او علي تاسو دا پوهنتون چې مې ویلې دا مې نو په روسیه مسکو کې تحصیلات کړي. ماشاءالله ډېر. او د ژورنالیزم برخه کې مو کومې وظیفې چېرته مو وظیفه کړې؟ د ژورنالیزم برخه کې مې د ملي راډیو سره کار کړی، 2 کاله ننګرهار راډیو کې مې وظیفه اجرا کړې وه، همدغسې 5-6 کاله کونړ راډیو کې، 1 کال مې د لغمان ډېره زیاته مننه ولایت راډیو کې. یعنې دا مجموع کې به ووایم چې دغه وظیفې زما په محلي یعنې ولایتي راډیوګانو کې د وظیفې چې هلته اوسېدم نو هماغلته مرکز یعنې د ملي راډیو کې دلته چې ما وظیفه نه کړې خو ولایتونو کې ملي راډیو کې وظیفې اجرا کړې. نو ډېره زیاته مننه شال صاحب. یقینا تاسو د ادب لپاره او همدارنګې د ژورنالیزم لپاره ډېر څه کړي دي. خدای مو راته آباد او ژوندي لره. غزل څه ته وایي؟ غزل خپله د ستاینې او صفت نه یو چا ستاینه کول، صفت کول، خصوصا د زنانو یا د ښځو. زه داسې دا زما نظر دی، زما د نظره. او بل دا دی چې ردیف قافیه وزن سره برابر وسي او د هغې هغې ته غزل ویل کېږي. نن سبا خو آزاد شعر چې ورته وایي لکه خبرو په طرز دی، نظم دی، مختلف دي، خو غزل صرف هغه ته وایي چې ردیف قافیه وزن سره برابر یو چا ستاینه یو هغه کې هغه ته زما دا نظر دی. ډېره زیاته مننه. نو شال صاحب بیا هم درنه غزل اورو. نو ولې نه؟ ارشاد. غزل به زه تاسو ته ووایم. ارشاد. لیکې بیا راوړم. ارشاد. وایي په سر کې زما ورور لاسوهه چې خوب راځي، په سر کې زما ورور لاسوهه چې خوب راځي، او زانګو کې مې د مینې زنګوه چې خوب راځي. زانګو کې مې د مینې زنګوه چې خوب راځي. دردونو راله یاره ټول بدن زری زری کړو، دردونو راله یاره ټول بدن زری زری کړو، دردونه له ما لږ لږ کموه چې خوب راځي. څومره زبردست. او تا کله څوک لیدلي چې غمو کې ویده شوي، تا کله څوک لیدلي چې غمو کې ویده شوي، او غمونه له ما لرې تښتوه چې خوب راځي. ډېر او رڼا کې دننه یمه نګاره چې ویده شم، رڼا کې دننه یمه نګاره چې ویده شم، ډیوه ماته په څنګ کې مړه کوه چې خوب راځي. ډېر زبردست. او راځه خوا کې مې کښېنه چې مې زړه په تا ډاډه دی، راځه خوا کې مې کښېنه چې مې زړه په تا ډاډه دی، خوږې خوږې قیسې راته کوه چې خوب راځي. ډېر زبردست. او ژړا نه زه نفرت لرم جانانه وایم تا ته، ژړا نه زه نفرت لرم جانانه وایم تا ته، ماشوم غوندې مې ورو ورو خندوه چې خوب راځي. څومره زبردست. او راجوخ مې شه سینې ته چې درزا مې د زړه واوري، راجوخ مې شه سینې ته چې درزا مې د زړه واوري، ته سر مې د سینې د پاسه ږده چې خوب راځي. واه څومره زبردست. او شپه خدای در علیګلې د آرام دپاره یاره، شپه خدای در علیګلې د آرام دپاره یاره، د رب دپاره مه مې تنګوه چې خوب راځي. څومره زبردست، څومره عالي. دا زړه مې نن نری نری خوږېږي نه پوهېږم، لاسونه مې د زړه د پاسه ږده چې خوب راځي. ډېر عالي، ډېر زبردست. زه وایم فاروق چې خوږیاره نیمه شپه ده، زه وایم فاروق چې خوږیاره نیمه شپه ده، شالرو زما په مخ راخوروه چې خوب راځي. څومره زبردست، څومره عالي و. ډېره زیاته مننه شال صاحب. یوه پوښتنه هغه ده چې
دغه د نن سبا کوم شاعران چې تاسو به وینئ په میډیا باندې اکثریت مطلب سوشل میډیا باندې ډېر فعالیت لري ځینې بعضې نوجوان شاعران دوی دا شعر معیار برابر دی او که نه نو زه به دا وایم چې نن سبا داسې نشي ویلی چې ټول وایي د یو دغه وچو له کبله له همدم سوځي که نه نو هر قسم شته نن سبا خو زیاتره زه چې ګورم دا هر څوک ځان ته شاعر خطاب کړي ډېر یې داسې غلیظ قشر